بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم تاسو ته په دې برخه کې د کمپیوټر د اساساتو په باره کې څه ناڅه معلومات درکړم. د موږ ډېر تمرکز به په دې باندې وي چې کمپیوټر د کومه ځای شروع کړو او تاسو په آخر کې د دې لپاره اماده وایاست چې د یو ښه محصل په حیث د یو ښه مامور په حیث باندې د کمپیوټر نه په مؤثر شکل استفاده وکړئ، یو کمپیوټر واخلئ او که چیرې غواړئ تاسو کمپیوټر د مسلک په حیث باندې انتخاب کړئ، کومه وظیفه کومه دنده ځان ته انتخاب کړئ چې هغه د تاسو لپاره هم پیسې راوړي او هم د ژوند قناعت حاصل کړه. زه د کمپیوټر متخصص نه یم، ما د کمپیوټر زده کړې په ډېر ابتدایي لیول باندې کړي، مګر دومره مې زده کړي دي چې زه وکړلی شم د هغه افغانان څه چې هغه په ورځني ژوند کې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري، زه د هغوی سره مرسته وکړلی شم چې د خپل د خپلې زده کړې او د خپلې پوهې څخه چې کمپیوټر په باره کې مې حاصله کړې ده، زه تاسو سره مرسته وکړم. د ما اصلي مسلک زراعت دی، ما زراعت او غذا ویلې ده، په دې برخه کې مې ماسټري کړې ده، په همدغه برخه کې مې کار کړی دی، مګر کمپیوټر مې په دومره اندازه زده کړی دی چې زه وکړلی شم د تاسو سره مرسته وکړم چې د تاسو ژوند هم ورسره هوسا شي. راوبه شو په خپل درس به تمرکز وکړو. د نن ورځې درس زه تاسو ته یوازې د کمپیوټر د تعریف او د کمپیوټر په اساساتو باندې شروع کوم. کمپیوټر اصلا د انګریزي د کمپیوټ د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې کمپیوټ محاسبې ته وایي. محاسب یا مستوفي که چېرې تاسو لیدلی وي د هغو غونډه ورځ مسؤلیت یې دا دی چې د خلکو نه پیسې واخلي، پیسې وشمېري، پیسې وساتي او پیسې یو چا ته بیرته ورکړي. په عین شکل باندې کمپیوټر هم همدغه کار کوي. کمپیوټر د خلکو نه معلومات اخلي. مثلا ته د کمپیوټر په شا کې کښېنې، ته کمپیوټر ته وایې چې ولیکه چې احمد، نو تا چې امر ورته وکړ دغه ته انپوټ وایي. کله چې هغه امر واخیستو په هغه ځای کې ته وینې چې په د کمپیوټر په مانیټور کې لیکل کېږي، دغه ته پروسس وایي. هغه د تا معلومات دی چې ورکړي دي هغه پروسس کوي. صحیح شو چې کله احمد تکمیل شو، رنګ یې انتخاب شو، فونټ او هر شی ورته انتخاب شول، هغه معلومات یې تا ته وښودل، دې ته اوټپوټ وایي. تا امر وکړ، پروسس شو او په آخر کې د نتیجه واخیستله یا اوټپوټ دې ترلاسه کړ. نو کمپیوټر یوه الکترونیکي وسیله ده چې د یو انسان وسیله باندې یا پروګرام کېږي یا چلول کېږي او دغه درې وظیفې لري چې د تا نه امر اخلي، د تا معلومات پروسس کوي او تا ته معلومات په آخر کې په لاس درکوي. کمپیوټر عمدتاً د دوو برخو نه جوړ شوی دی. یو د کمپیوټر فزیکي برخه ده چې هغه تاسو په سترګو باندې وینئ، لکه مانیټور یا د تلویزیون چې دی، د څنګ څه ده په حساب د برج چې ولاړ دی یا دوی ته سی پي یو وایي. که چېرې تاسو دا وګورئ دی د سی پي یو په نوم باندې یادېږي یا د کمپیوټر زړه به یې وبولمه. که چېرې دغه توره تخته ووینئ، دغه تختې ته لیدړه یا کیبورډ وایي او دغه تور وړوکی د موږک ته ورته شی چې دی دوی ته په انګریزي کې هم ماوس وایي. نو تاسو دغه باید په یاد وي چې د یو کمپیوټر فزیکي برخه چې ده مانیټور دی، کیبورډ دی، ماوس دی او سی پي یو ده. صحیح شو. بل د کمپیوټر دوی عمدې نورې برخې چې دي هغه د سافټویرو په برخه کې دي. سافټویر یې چې دي په دوه برخې باندې ویشلي دي. یو د سیسټم سافټویر یې دي او بل هم د اپلیکیشنو یا د پروګرامونه دي. که چېرې تاسو وغواړئ چې په کمپیوټر کې یو کار وکړئ، مخکې د هر کار نه اول باید د هغو سیسټم معلوم وي. په معمول شکل که چېرې تاسو لیدلي وي وینډوز یو د هغو سیسټمونه دی. که چېرې وینډوز وجود ونه لري کې تاسو نور شیان په هغو کې نشئ اچولی. یا مثلا موبایل هم که واخلئ، په موبایل کې د آی او اس سیسټم وي او یا هم که انډروید وي، نو که چېرې تاسو هر یو ووینئ په هغو کې سیسټم باید موجود وي. بیا وروسته د دوی نه تاسو فیسبوک یا یو بل شی ورته ډاونلوډولی شئ. کمپیوټر کې په عین شکل باندې سیسټم سافټویر یې باید معلوم وي او وروسته د هغو نه تاسو د پروګرام سافټویر ورته اچولی شئ. د پروګرام سافټویر داسې دي لکه د ورډ پروګرام یا د اکسل پروګرام یا فوټوشاپ یا یو نور کوم نور پروګرامونه چې ورته ډاونلوډوئ. نو عمدتاً دا هم په یاد وي چې کمپیوټر یو الکترونیکي وسیله ده چې د تاسو دپاره معلومات اخلي، پروسس کوي درته او هغه پروسس شوې نتیجه په لاس باندې درکوي. صحیح شو. او کمپیوټر د دوو برخو نه جوړ شوی دی. یو یې هارډویر برخه ده، بل یې سافټویر برخه